مولوي انصاري ویلي څوک چې د نظام پر ضد دریږي باید سر یې غوڅ شي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت له لوري په کابل کې د علماو او قومي مخورو رابلل شوي غونډې ته د هرات ولایت څخه راغلي مشهور دیني عالم مولوي مجيب الرحمن انصاري ویلي چې د علماو غونډه د داسې فتوا ورکړې څوک چې د اوسني نظام پر وړاندې دریږي باید سر یې له تنې جلا شي او له منځه یوړل شي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې واک ته د اسلامي امارت رسیدو وروسته امنیت تامین دی او اوس خلک د شپې او ورځې کولی شي د هیواد هر کونج ته په ډاډه زړه سفر وکړي. مولوي انصاري دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د اوسني امنیت ساری په ټوله نړۍ کې نه لیدل کیږي. اوس مهال پکار ده چې ټول په ګډه د نظام د بقا لپاره کار وکړي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.